انسان ډاډه اوسه، ای اندېښنو ځپلي او له ژوند تنګ انسانه. باور وکړه چې څوک او مرسته بیخي نږدې ده، او تر تنګسۍ وروسته اسانتیا شته. ستا مخ او شاته د تا سره د الله تعالی مینه یو ځای درومي، او ته پکې سم پټ یې. او راتلونکی دې روښانه او د الله تعالی ژمنه ترسره کېدونکې ښکاري. ای انسانه، اوس د دې وخت را رسېدله چې شک ته په یقین سره ماتې ورکړې او پر خپل ضمیر د حق صدر وغوړوې. لکه تیاره شپه په ختمېدو او سپین سحر راختونکی دی، او د اندېښنو تورې وریځې مخ په ټولېدو او د الله تعالی رحمت را روان دی. ای هغه انسانه چې زړه د اندېښنو په مخه کړی، ګورې نه چې غیبي مرستې دې ورو ورو لمنې رانیسي. بس دی، ولې اوښلنې سترګې پاکې کړه او زړه دې ډاډه کړه، ځکه خدایي عافیت درنه راتاو دی، چې په هغې سره به دې تنده ماته شي او ډاډمن به شي. دا معامله له رحمان او رحیم ذات سره ده، او هغه پر خپل مخلوق ډېر لورونکی دی. ډاډه اوسه، ځکه ستا پایلې ښې او ګټورې دي. دا بېوزلۍ وروسته بډایه‌توب، تر بېلتانه وروسته وصال، او تر بېخوبۍ وروسته دروند خوب هم شته دی. زه هغو ټولو انسانانو ته چې نستۍ او ناروغۍ په مخه کړي دي دا زیری ورکوم، مه وارخطا کېږئ. ډېر ژر به مو غریبي له منځه ولاړه شي او ناروغي به مو په صحت بدله شي. پر انسان د الله تعالی دا حق دی چې پر هغې ښه ګمان ولري، او د هغې د لورینې انتظار وکړي، ځکه هر کار د هغه په یو کون لفظ سره ترسره کېږي.